په نړیوال سټیج باندې دا مهال د یوکرين شخړه ګرمه ده. د مختلف عالمي مشرانو بیانات او نیوز ریپورټس نه داسې پته لګي چې روس څه وخت هم په یوکرين باندې حمله کولی شي. روس ولې په یوکرين باندې حمله کول غواړي او د یوکرين بحران وجوهات څه دي؟ راځئ چې ځان خبر کړو. کال 1989 کې چې کله سوویت روس مات شو او په منځنۍ ایشیا او مشرقي یورپ کې مختلف ریاستونو د خپل ازادۍ اعلان وکړو نو په دغه یو اس اس آر ریاستونو کې یوکرين هم شاملو کوم چې د روس گاونډي او نسلي او ثقافتي لحاظ سره تقریبا یو شان تاریخ لرونکي ملک دی. د باقي نوي آزاد شوي سوویت ریاستونو په نسبت باندې یوکرين او روس تر ډیر حد پورې د یو بل سره تړلې شوي ریاستونه دي. ته هم ازادۍ نه پس د بالټیک ریاستونو یعنی لاتویا، لیتوانیا یا د پولینډ او چیکسلواکیا په شان یوکرين هم غوښتل چې د روس په ځای د یورپ او امریکا سره خپل تعلق مضبوط کړي او په عسکري اتحاد ناټو کې شمولیت ولري. ولې دا صورتحال د روسي صدر پوټین او د روسي اشرافیې لپاره ناقابل قبول دی ځکه چې پوټین ګڼي چې که د پولینډ او استوانیا پرنګه جارجیا یا یوکرين هم د ناټو برخه جوړ شو نو دا به روسي سلامتیا لپاره یو لوی ګواښ وي او ناټو به کولی شي چې د روس سرحد باندې خپل عسکر او میزایلونه نصب کړي. همدې نظریې سره روس په کال 2014 کې د یوکرين کریم یا برخه قبضه کړې وه او اوس دوباره ماسکو غواړي چې د یوکرين په نورې برخې باندې هم قبضه ولري. د یوکرين بحران په ذریعہ یو طرف ته روس په ټول یورپین یونین باندې دباو اچولې نو بل طرف ته د یوکرين په سرحد باندې د 1 لاک روسي فوج اجتماع سره ماسکو ناټو له هم پیغام ورکړی دی چې د روسي سپیر اف انفلوئنس نه ځان لرې وساتي. اوس روس د یوکرين نه څه غواړي او د ماسکو له طرف نه د برسلز نه څه مطالبات شوي دي هغه هم درته وایو. روس غواړي چې یوکرين په غربي عسکري اتحاد ناټو کې شامل نشي. ناټو په مشرقي یورپي ملکونو کې د روس سرحد سره سیرما خپل میزایل او نور عسکري تنصیبات لري کړي. ناټو د یوکرين او جارجیا د شمولیت درخواستونه واپس کړي. تر اوسه پورې یورپین یونین یا د ناټو له طرف نه د روس دغه مطالباتو متعلق څه واضح جواب نه دی راغلی ګرچې په دې لړ کې د روس او امریکې وزرای خارجه ترمنځ براہ راست مذاکرات هم شوي دي. یورپ او امریکې له طرف نه روس ته بار بار د سخت پابندیانو دمکیانې ورکړې شوي ولې دې باوجود روس د خپل موقف نه په شا کېدو هیڅ اراده نه لري او داسې ښکاري چې که ناټو د روس مطالبات ونه منل نو لرې نه ده چې روس یو ځل بیا په یوکرين باندې یرغل وکړي او که روس داسې وکړه نو نړۍ به د یو لوی بحران سره مخ شي ځکه چې د یورپ 40% انرژي انحصار په روس باندې دی. د روسي ګیس سپلای بندش په صورت کې د خام تیل نرخونه $110 یا $140 فی برل ته ختلی شي. عالمي تجارت به هم د روس او د یورپ ترمنځ د لانجې په وجه باندې لویه دچکه میلاو شي. د روس او غربي هیوادونو تاوتریخوالی به نورو ملکونو او محاذونو ته خور شي د کم سره به چې عالمي امن او سلامتیا لپاره لوی چیلنجز پیدا شي.